زه تاسو ته د عامر بن عبد القیس رضی الله عنه ناشنا خبره تاسو ذکر کوم د ځان سره په دې زړه ولیکئ وی 4 آیات من کتاب الله سلور آیتونه د الله په کتاب کې که سحر دی وی نو بیا به هیڅ پروا نه چې د ورځ دې څنګه تېره شو د شپې دی وی هیڅ پروا به نه چې شپه دې څنګه وه دا سلور آیتونه ډېر ناشنا آیتونه او غوږو ته کولنی آیت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله چې چا باندې خپل سره رحمت را وري نو څوک منع کولی نشي او چې الله یې منع کړي نو څوک یې کولی وهلی نشي څومره ناشنا آیت چې الله چاله څه ورکوي نو څوک یې منع کولی نشي او چې الله یې د چا نه منع کړي نو څوک یې ورکولی نشي دا اولنی آیت دویم آیت وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الله چې چا د پاره د خیر او د ښېګړې اراده وکړي نو څوک واپس کولی نشي او د الله مرضي دی چې چاله ورکوي دویم آیت دریم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله وی پس مکه باندې چې څومره زنده سری ګرځي او صاحب کی د رزق په ما باندې الله وی په ما الا على الله رزقها بیا سلورم آیت سيجعل الله بعد عسر يسرا زرد چې الله به تنگسیانه بعد پراختیا راولي او زرد چې الله به د سختی نه بعد راحت راولي دا سلور آیتونه سبحان الله سناشنا آیتونه در جمع کړي چې دا سلورونه ته تیار دي نو توبه بس خپش چې دا سلورونه ته تیار دي نو ته ګیلې او شکوي وکي چې دا سلورونه ته تیار دي نو ته به تنګ شي البته مسله زموږ دی چې موږ د قرآن او حدیث نه لري شي یو کله چې انسان د قرآن او حدیث نه لري شي او د شریعت نه لري شي نو دغه ژوند بیا بې برکته شي کمال ورسره یم کمال یو که نه په دواړو حالاتو کې بیا دی مړیږي نه نو مالدار دی په مالدارۍ نه خوشحالي او غریب دی په غریبۍ نه خفه کېږي ځکه چې چېرته غریبي همیشه نه ده پاتې شوي او نه چېرته مالداري همیشه پاتې شوي ډېر مالداران چې هغوی سوکو د بخملو په طلایانو کې به هغوی د کېدو د سپینو زرو د سرو زرو په ګیلاسونو په لوښو کې به هغوی خوراک څښاک کو زورور خلک به د هغوی په مخ کې کمزوري هغه خلک الله سبحانه وتعالی په هغه څه بدل کړو داسې غریبۍ پرال داسې غریبي پراله چې بیا ورته د ونو د پاڼې که میلاو شوی په دې به یې شکر ویستو او دغه شان غریبي نه پاتې کېږي همیشه داسې غریبانان به ویني او داسې غریبانان به لیدلي چې هغوی سره د ورځ په ورځ کې د یو ټیم خوراک نه یو ټیم او الله سبحانه وتعالی ورته داسې مالداري ورکړي چې هغونه ناشنا نعمتونه په الله سبحانه وتعالی راووري نو چېرته نه مالداري همیشه پاتې شوې ده نه غریبي او دا مالدار هم مړ کېږي او غریب هم مړ کېږي نو بیا څه ته په دې سوچونو کې او په دې فکر کې زما قبر ستا قبر د یو شان دی د غریب قبر د مالدار قبر یو شان دی د تور او د سپین قبر یو شان دی نسب زورور دی قوم زورور دی او چې کم د نسب نه کمزور دی قبرونه یو شان دی او بیا دې شي نو هیڅ په دې باندې سوچ او فکر مه کوئ دا کوم حالات چې په تهدید به الله سبحانه وتعالی سکی بدل ویږي وتلك الايام نداولها بين الناس الله دا ورځې دې ګرځوم را ګرځوم دا ورځې به مو ګرځي او د الله نه خو امیدونه ساتي ځکه چې د الله نه څنګه امید ساتي د قشان به سره کوي کته الله نه د امید ساتي چې الله به زما حالت خکې الله به خکې او چې دا امیدونه ساتي چې الله مونږ ته نه ګوري او زموږ حالات نه خکې بس خلک ولید بالله دا خبري الله یې قشان پرېږدي الله سبحانه وتعالی زموږ په حال باندې رحم وکړي